الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أو كما قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. زما عزتمندو قابل احترام مشرانو ورونو او دینی خویندو او کوم دوستان چې په دې ژوندۍ بڼه باندې موږ ویني، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد د سلام نه د رب العالمین شکر ادا کوو چې الله سبحانه وتعالی د عظیم عبادت توفیق موږ او تاسو ته نصیب کړ، او د رب العالمین نه همیشه دا دعا کوو چې الله سبحانه وتعالی دې دا صحتمندي او تاوانۍ موږ او تاسو ته نصیب کړي. دعا کوو هغه کسانو ته چې هغه نشي کولی د دې عبادت نه محروم وي، مریضان دي، الله سبحانه وتعالی د هغې شفای کامله ورکړي، او کوم کسان چې په غفلت کې پراته دي او د دې عبادت نه محروم دي، رب العالمین دې په هغې رحم وکړي او الله سبحانه وتعالی د هغې ته نیکۍ هدایت وکړي. زما عزتمندو، څنګه چې هره جمعه موږ د یو موضوع په مناسبت باندې وضاحت کوو، د وخت د کموالي په وجه باندې هغه موضوع اکثر مختصري. څنګه چې تېره جمعه موږ د نوي کال او د اسلام په باره کې وضاحت وکړو، او د هغې نه مخکې جمعه د کرسمس په باره کې، نو انشاء الله تعالی نن یو موضوع په هغې باندې تاسو ته مخاطب کېږم چې هغه سفر کول. سفر د دې اقسام او د دې متعلق مسائل که چېرې موږ او تاسو په توجه باندې دې ته متوجه شو، نو انشاء الله تعالی ډېره فایده به حاصله شي په دې کم وخت کې. زما عزتمندو، انسانان په دنیا کې د مختلفو مقاصدو دپاره سفر کوي، او په اوس وختونو کې په اوس زمانه کې د دې سفر دپاره ډېر سهولتونه میسر شوي دي. د دې سهولتونو په وجه باندې او د دې دا فاصلې نورې رانږدې شوي دي. دومره سفر کې چې دا کم وخت سهولتونه را پیدا شوي دي، دې سره د فاصلې نورې هم نږدې شوي دي، او موږ تاسو چې وګورو همیشه دا انسانان په سفر کې. د دې وجه دا ده چې په دې سفر کې دا سهولتونه او دا کمیونیکیشن دا اسان شوی دی او نږدې شوي دي دا سفرونه. نسبتاً که پخوا انسان فکر وکړي سفرونه کول مشکل، د یو بل سره ارتباط تماس نیول د انتهایی ډېر مشکل و، څومره چې دا اساني الله سبحانه وتعالی په دې اوس زمانه کې راوستې ده. نو څوک چې سفر زیات شوی دی او هر انسان په دې سفر کې، بیا دا سفر په دې دنیا کې انسانان د مختلفو مقاصدو دپاره کوي. کله دا سفر دا د خپل اقاربو او د رشتهدارانو د عزیزانو سره د ملاقات دپاره وي، او کله دا سفر د کار روزګار او د تجارت په سلسله کې وي، او کله دا سفر د علم د تحصیل په سلسله کې وي، او کله دا سفر د سیاحت په سلسله کې وي، او کله دا سفر د دولتي امورو د سیاست په سلسله کې وي، او کله دا سفر د دینی غرضونو او مقاصدو په خاطر باندې وي. په هر حال کې یو مؤمن مسلمان که هغه په سفر کې دی او که هغه مقیم دی، هغه که په حضر کې دی او که مسافر دی، نو د ده زړه به د تقوا نه خالي نه وي، دی به د الله د احکامو نه غافله نه وي. که دی په سفر کې دی او که دی په مقیم کې دی، د الله احکام ده ته متوجه دي. بیا د سفر معنا دا ده چې یو ځای نه بل طرف ته بل ځای ته کوچ کول، یو لاره یو مسافه هغه توی کول، یو ځای پرېښودل بل ځای ته تلل، نو دې تمام ته څه شی ویل کېږي؟ سفر یا مسافرت، یا ورته په انګلیسي کې ټریول ویل کېږي. بیا د سفر په وجه باندې په انسان دا په دې مختلف حالات او مختلف واقعاتو سره دا انسان مخامخ کېږي. مختلف انسانان، مختلف نظریات، مختلف افکار، مختلف کلتور،
مختلفه غذا بلکې مختلف شان انسان ویني په دې سفر کې. بیر دې سفر په وجه د مسافر اخلاق، داغه عادات، داغه طبیعت، داغه مزاج دا په دې سفر باندې معلومیږي چې د یو کس اخلاق څنګه دي، د یو کس عادات څنګه دي، د یو کس طبیعت څنګه دی، مزاج یې څنګه دی، دا تمام په دې سفر سره معلومیږي. بیا د سفر اقسام دي، 5 اقسام د دې سفر دي. اول قسم سفر ته سفر واجب ویل کیږي. سفر واجب هغه سفر دی چې انسان د حج او د عمرې لپاره سفر کوي، دې ته سفر واجب وي. دویم قسم سفر هغه ته سفر مباح ویل کیږي، سفر مستحب. سفر مستحب هغه سفر ته ویل کیږي چې انسان د نفلي حج د لپاره ځي او د عمرې لپاره ځي. فرض حج دې ادا کړی دی، اوس د نفلي حج او عمرې لپاره ځي، دې ته سفر مستحب ویل کیږي. او اول سفر هغه ته واجب ویل کیږي چې دغه سفر موږ او تاسو د الله طرف امر دی چې دا سفر وکړي. سفر مستحب نه بعد بیا سفر مباح دی. د هر جایز کار، د هر جایز مقصد لپاره سفر کول، د هر جایز کار، روزګار، تجارت، د هغې دپاره تلل، د هغې دپاره سفر کول، دې ته ویل کیږي سفر مباح. څلورم قسم سفر هغې ته سفر حرام ویل کیږي. سفر حرام هغه سفر ته ویل کیږي چې په هغې کې د الله اوامر او د الله حکمونه هغه پکې پامال شي. انسان د داسې شیانو دپاره سفر وکړي چې هغه الله سبحانه وتعالی حرام کړي وي. مثلا غلا، دوزي، رهزني، د فحشا دپاره سفر کول، یا یو زنانه یک تنها یوازې سفر کول، نو دې ته کوم سفر ویل کیږي؟ سفر حرام. دا څلورم قسم د سفر دی. پنځم قسم سفر هغې ته ویل کیږي سفر مکروه. سفر مکروه هغه سفر ته ویل کیږي یعنی ناپسندیده سفر چې انسان د شپې یک تنها او یوازې سفر کوي. دا ناپسندیده سفر دی، سفر مکروه دی چې انسان د شپې یوازې سفر کوي. دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان هم موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لو يعلم الناس في الوحد ما اعلم وما سار ركب بالليل ابدا. ما سار راكب بالليل ابدا. دا الله پیغمبر فرمای وې د شپې تنها سفر کول چې څومره نقصانات دي او د هغې ماته علم دی، وې که دې خلکو ته دا معلومات وشي د دې نقصاناتو نه، نو هېڅکله به د شپې تنها او یوازې سفر ونه کړي. د الله پیغمبر د خپل امت ته د پیش آینده نقصاناتو نه او د تکالیفو نه، د مصیبتونو نه د بچ کېدو دپاره رهنمایي کړې ده چې د شپې تنها یوازې سفر مه کوه. نو دې د وجې نه د سفر چې څومره مسایل دي او څومره احکام دي، دغومره د هغې فواید هم شته دی، دغومره فواید هم دي، فایدې هم پکې شته دی. تر هغې پورې یو انسان علم او معرفت نشي حاصلولی تر څو پورې چې هغه سفر ونه کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی یو کس په داسې لار باندې روان شو چې په هغه لاره کې علم و، نو الله سبحانه وتعالی به دته د جنت لاره اسانه کړي. من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله به طریق الجنه. څوک چې په یو داسې لاره سفر وکړي، یعنې د علم په نیت باندې د سفر وکړو، الله سبحانه وتعالی به 2 فایدې دله ورکړي. یو خو به علم حاصل کړي، بل جنت لاره به ورته الله اسانه کړي. بیا امام شافعي رحمة الله علیه فرمای د سفر په فوایدو په باره کې هغه وی تعرض اوتان في طلب العلا ففي الاسفار 5 فوائد. امام شافعي رحمة الله علیه فرمای وی الله سبحانه وتعالی په دې سفر کې 5 فواید کې خودي دي. نو هغه فایدې هغه دا دي. امام شافعي رحمة الله علیه فرمای تفریج هم. یو فایده په دې سفر کې دا ده چې غم به دې الله لرې کړي، غم به دې لرې شي، غم به دې بدل شي او فکر او سوچ به دې لږ کم شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې هم داسې فرمایلي دي وایي تسافر صحه، سفر وکړه چې تندرسته شي. تسافر صحه، سفر وکړه چې تندرسته شي. فکري صحت بدل الله درکړي، روحاني صحت بدل الله درکړي، جسمانی صحت بدل الله درکړي، بلکې معاشي صحت بدل الله سبحانه وتعالی درکړي. تسافر صحه. نو یو فایده پکې دا ده چې غم او فکر به دې کم شي، دا غم به دې بدل شي.
دویمه فایده پکې دا ده اکتساب و معیشه. د سفر یوه فایده پکې دا ده چې انسان د زندګۍ طور طریقې د دې په طریقه باندې پوه شي. ځکه کله چې انسان په کور کې یو قسم حالات وي، کور کې انسان دپاره نور قسم حالات میسر وي، نو کله چې دی چې مسافر شي او په سفر کې شي هغه به بېل قسمه حالات وي. نو کله چې انسان مسافر شي نو هغه ته د دې دوانو حالتونو بیا معلومات کېږي، نو د زندګۍ د تېرولو معلومات به درته وشي و اکتساب و معیشه. بله فایده په دې سفر کې دا دی چې وعلم ادب وصحبة ماجد، علم کې به د اضافه وشي، ډېر شیان به ویني، قسمه قسم عجایب به ویني، حالات به ویني، علم کې به د اضافه وشي. او بله فایده ورته دا حاصله شي چې ادب د سفر په وجه به ورته ادب حاصل شي، ځکه هر قسم انسانان به ویني، پوهه به ویني، ناپوهه به ویني. او بله فایده به درته دا وشي په دې سفر کې وصحبة ماجده، د خپل رب سره به دې تعلق نورم قوي شي. انسان چې کله کور کې نو هغه په دې فکر کې چې په ما باندې غم راشي، تکلیف راشي او که مصیبت راشي نو دا کور کې ماشومان شته، مېرمن شته، بچی مې شته دی، ورور مې شته دی، فلانی شته، هغه به راسره مرسته او کومک وکړي. لیکن کله چې انسان مسافر شي نو د هغه به تمام تمرکز هغه فقط په رب العالمین طرف ته وي، د هغه تمام سوچ فکر یې فقط الله چې یا الله هېڅوک هم رانشته او تنها یم او په سفر کې یم، ته مې مددګار شي او ته مې ملګری شي. دې سفر کې چې انسان یوازې شي نو په هر لمحه او په هر قدم باندې د خپل رب یادېږي، خپل خالق ورته یادېږي. یو فایده پکې دا ده چې د رب سره یې تعلق نور هم زیات شي د دې سفر په وجه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام په دې قرآن باندې پوهه کړي، د اصحاب کرام په دې قرآن باندې صحیح پوهه کړي او صحیح ورته ښودلی و، د دې صحیح تعلیم یې ورله ورکړی و او هغوی دا به د خپل ژوند کې شامل کړی و، هماغه شانې به زندګي تېروله. د هغه پوهې نه یوه پوهه هغه د دې سفر نه حاصلېږي. سفر له چې ته لاړې په دې سفر کې به ډېر شیان ویني، مختلفو شیانو سره به ستا ملاقات وشي. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي قل سیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبة المکذبین. ای پیغمبر زما بندګانو ته ووایه چې په دې ځمکه باندې وګرځېږئ، سفر وکړئ، نو تاسو ته به معلوم شي، تاسو به وګورئ کومو کسانو چې د خپل رب تکذیب کړی د هغه خلکو انجام څه شو. تاسو ته به معلوم شي چې هغه تاسو په ځمکه باندې سفر وکړئ، داسې حالات، داسې نښې نښانې به تاسو وینئ چې د هغه پخوانو خلکو حالات به تاسو ته معلوم شي. یوه فایده پکې دا ده چې د هغه پخوانو خلکو انجام به درته معلوم شي په دې سفر کې. بله فایده په دې سفر کې دا ده چې استجاب الدعاء دعوة المسافر التي لا يردها. په سفر کې الله سبحانه وتعالی د مسافر دعا نه رد کوي، د مسافر دعا الله سبحانه وتعالی قبلوي. کله چې په سفر کې دعاګانې ډېرې زیاتې کوه، د مسافر دعا الله سبحانه وتعالی قبلوي. دا فایده هم پکې شته دی چې استجاب الدعا پکې ده په دې سفر کې. بله فایده الله سبحانه وتعالی د سفر په قرآن عظیم الشان کې دا بیان کړې ده وفي الارض لآیات للموقنین. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په دې ځمکه باندې داسې نښې او داسې نشانې دي چې د هغې په لیدلو باندې د انسان د یقین نور هم زیات شي. داسې شیان به ته ویني چې په الله به د یقین نور هم زیات شي. تاسو به سفرونه کړي، مختلف تاریخونه به هم لیدلي، خصوصا تاسو وګورئ په دې ایټالیا کې څومره تاریخ دی. زه خپله په هغه ښارونو کې ګرځېدلی یم او تقریبا ډېر سفرونه مې هلته کړي دي، ځکه زما د مسافرت یو څه حصه هلته تېره شوې ده. او په هغې کې که تاسو وګورئ چې 2000 کاله 3000 کاله د یو ځای تاریخ، نو دې ته انسان حیران شي چې هغه خلکو څومره کوشش کړی دی او څومره محلات او قصرونه جوړ کړي دي، څومره خلک کار باندې دی اچولي دي او دا ځایونه آباد کړي دي، لیکن نن هغه خلک نشته په دنیا کې. نو فی الارض لآیات للموقنین، نور باندې په الله باندې یقین زیات شي چې دا دنیا فانی ده او الله سبحانه وتعالی باقي دی. نو داسې قسم فواید پکې دي. بیا په دې سفر کې خپل نیت خالص کول، د الله د رضا مقصد وګرځوه دې سفر کې. که ته دا سفر وکړې دې دپاره چې یو کس سره زه ملاقات کوم، دا تمام سفر به دې په عبادت کې حساب شي. صحیح حدیث دی د امام مسلم رحمه الله، ابو هريره رضی الله عنه دی حدیث راوي دی او علامه الباني صاحب رحمت الله علیه دا حدیث په سلسله صحیحه کې راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس د خپل کور نه ووته فارسل له ملک، الله هغه پسې شاته ملائک راولېږه په بل شکل باندې. دا ملائکه د پسې روان دي او دا کس هم روان دی. کله چې د انسان یو ځای ته ورسېده نو دې ملائکه ملک د تې نه پوښتنه وکړله چې الی این ترید، کوم ځای ته اراده ده او چېرته روانې؟
هغه ورته ویل په دې فلاني قريه کې یو مسلمان دی د هغه ملاقات له ورځمه د الله په خاطر او د الله د رضا په خاطر د الله د محبت په خاطر باندې د هغه ملاقات له ورځم. هغه ورته ویل کوم شخصي غرض دی ورسره شته دی؟ ویل نه. دنیا کوم معاملات دی ورسره شته؟ ویل نه. د الله په خاطر او د الله د رضا د محبت په خاطر باندې دی مسلمان خواله ورځمه. هغه ورته ویل انی رسول الله الیک، زه الله طرف نه یو لېږلی شوی پیغام یم، یو ملایک یم، د الله له طرف نه تاله راغلی یم او د الله له طرف مې دا خوشخبري تاله راوړې ده چې بأن الله قد احبک فيما احببته. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ته زما په خاطر او زما د محبت په خاطر باندې زما یو مسلمان بنده له ملاقات له ورځي، نو ای بنده زه هم د تا سره محبت کوم. د الله د خوشخبري مې تاله راوړله چې زه هم د تا سره محبت کوم. ای بنده، نو نیت په سفر کې دا ډېر مهم دی. دې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو ته د سفر آداب او د هغې تمام مسایل دی ورته بیان کړي. اول ادب د دې سفر دا دی چې خپل نیت خالص کول، چې دې سفر باندې به هم الله سبحانه وتعالی مانه راضي شي. نیت خپل جوړ کړه په سفر کې، دا اول ادب دی د سفر. دویم ادب د سفر دا دی چې استخاره کول. کله چې په سفر باندې ځي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو نه دي، د هغې نه مخکې استخاره وکړه، په دې کې ډېر خیر او برکت دی. د سفر د وتلو نه مخکې استخاره کول دا دویم ادب دی. دریم ادب د سفر دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیم ورکړی دی چې اهل علم، اهل فن، اهل تجربه د هغه دوستانو سره مشوره کول. هغه که واجب سفر دی او که هغه مباح سفر دی او که هغه مستحب سفر دی، د خپلو دوستانو سره مشوره کول. دا دریم ادب دی د دې سفر. څلورم ادب د دې سفر هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې خپل اهل له اطلاع ورکول، خپل اهل خبرول چې زه په سفر باندې ځم، او د دې نه مخکې د سفر نه مخکې د هغې ضروریات پوره کول د خپل اهل. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالمرء اسما ان یعیظ من یقوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو کس دپاره دومره ګناه کافي ده چې د هغه په مسؤلیت، د هغه په غاړه باندې یو څوک وي او دا د هغې ضروریات پوره نه کړي. نو د سفر نه مخکې د خپل اهل د هغې ضروریات پوره کول، بیا په سفر باندې وتل. دا څلورم ادب دی. پنځم ادب د سفر دا دی، د سفر د وتلو نه مخکې 2 رکعته مونځ کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل رکعتین حین یرید السفر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان د خپل اهل نه جدا کیږي، نو هغه له پکار دی چې 2 رکعته مونځ ادا کړي او بیا د هغې نه پس سفر شروع کړي. دا پنځم ادب دی چې 2 رکعته مونځ ادا کول، د هغې نه بعد په سفر باندې وتل. شپږم ادب د سفر څه شی دی؟ هغه دا دی چې انسان وصیت ولیکي. وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو انسان د 2 ورځې تیرې نشي چې هغه خپل وصیت نه لیکلی. هر مسلمان نه دا پکار دی چې هغه وصیت ولیکي د زندګۍ اهم معاملات چې هغه پس د د میت نه یا د د وفات نه بس چې هغه د جنجال باعث کیږي، نو هغه تمام په یو وصیت کې هغه ولیکي. خصوصا د دین په باره کې، د قرض په باره کې هغه تمام وضاحت ولیکي. د سفر د وتلو نه مخکې شپږم ادب دا دی چې انسان وصیت ولیکي، وصیت لیکل. اووم ادب د سفر دا دی چې کله د کور نه وځي، نو د هغې نه مخکې دا دعا کول د سفر نه مخکې، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. دا دعا کول دا اووم ادب د سفر دی. اتم ادب د سفر دا دی چې تنها یوازې سفر نه کول، چې ممکن وي، امکان وي، نو ځان سره یو خود دوست، یو نیک دوست ځان سره ملګری کول. یو خود دوست، یو نیک دوست در سره ملګری وي، نو بیا سفر پلی کول، شروع کول. ځکه فرمایي چې اطلب الرفیق قبل الطریق، ملګری پیدا که مخکې د دې نه چې ته په یو لاره باندې روان شي. نو افضله داره، بهتره داره چې انسان ځان سره یو ملګری کړي، ځکه دې سفر کې هر قسم حالات راتللی شي. نو یو ملګری چې انسان سره نو سفر به لږ اسانه تیر شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې تاسو 2-3 کسانې وئ یا د 3 کسانو نه زیاتې وئ، نو یو کس په دې سفر کې د خپل ځان امیر مقرر کړي، مشر مقرر کړه. یو داسې کس وي چې هغه سفرونه کړي دي، تجربه زیاته ده، او هغه له دا 2 کسان له واک ورکړي، اختیار ورکړي چې ته زموږ په دې سفر کې مشر شولې، ته چې څه وایې موږ به ماغه کوو، کوم ځای کې ودرېږو، کوم ځای کې ډوډۍ خورو، او کوم ځای کې په هوټل کې پاتې کېږو یا بل شي. نو چې کله تاسو 3-4 کسان ونیو، یو ځان امیر مقرر کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. نو دا څوم ادب شو. اتم ادب. نهم ادب د سفر دا دی چې انسان ممکن وي، نو دا خپل مرمن، خپل خانم دا هم د ځان سره په سفر کې شامل کړي.
ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په سفر باندې ته نو هغه به قراندازي کوله د ازواج مطهرات په باره کې د کومې بیبي نوم چې به پکې راغلی نو هغه به ورسره په سفر باندې تلله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ولیده چې هغه د سفر نه راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نه سوال وکړو من صحبته، ستا ملګری څوک تا سره څوک راغی؟ هغه ورته ویل یا رسول الله ما صحبت احد، ما سره هیڅ څوک ملګری نه و، یوازې رالم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د شپې یوازې سفر مه کوه، دا شیطاني سفر دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې یوازې تنها سفر کول و د شیطان د انسان ته وسوسې اچوي او د سمې لارې نه اړوي. نو څومره پورې چې ممکن وي انسان سره په دې سفر کې یو ښه ملګری، یو ښه دوست ورسره وي، او یا ورسره خپل خانم خپل میرمن ورسره وي په سفر کې. نو دا نهم ادب د دې سفر دی. لسم ادب د دې سفر دا دی چې هغه یوم الخمیس د پنجشنبې په ورځ باندې سفر شروع کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې هغه به د پنجشنبې په ورځ باندې سفر شروع کوو او د پنجشنبې سفر به هغه خوښوو. دا د هغه پسندیده سفر و چې د پنجشنبې په ورځ باندې به شروع یوم الخمیس باندې سفر شروع کول. یولسم ادب د دې سفر دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې تاسو 3 کسانې وئ 2 کسانې وئ یا د هغې نه زیات وئ نو بیا د شپې سفر کوئ، ځکه د شپې سفر بې اسانه دی. هلته یې ویلې چې تنها یوازې د شپې سفر مه کوه. او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکو دې خبرې ته چې کله تاسو 3 4 کسان وئ 5 کسان وئ 2 کسان وئ نو بیا د شپې سفر کوئ، د شپې سفر آسان وي. علیکم بالدرجه فان الارض تطوى باللیل، ځکه د شپې د ځمکه همواره وي او د شپې شور شرابه نه وي او بیروبار هم نه وي او د شپې خاص کر په دې ګرمۍ کې دا شپه لږه یخ هم وي نو د سفر لږه اسانتیا پکې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو زیات کسانې وئ نو ممکن وي نو د شپې سفر کوئ، په دې کې اسانتیا ده. 12م ادب د دې سفر دا دی چې کله انسان پر سورلۍ باندې سور شي نو بیا په دغه وخت کې دعا کول. کومه دعا؟ د الله پیغمبر موږ تاسو ته ښودلې ده. 3 کرته دا ویل الله اکبر الله اکبر الله اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. د الله پیغمبر فرمایي چې 3 کرته الله اکبر ویل او 1 کرته دا دعا کول او د هغې نه بعد د خپل اهل ته دعا کول، خپل فامیل ته دعا کول، په ښو الفاظو باندې هغې ته دعا وکړه، بیا سفر شروع کړه. 14م ادب د دې سفر دا دی چې کله دا مسافر رخصتېږي نو اهل د پاره پکار دي چې هغه په ښه دعا باندې دا مسافر رخصت کړي. الوداعي دعا دا خلک دې مسافر ته وکړي، الوداعي دعا. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو کس راغی و یا رسول الله زه په سفر باندې ځم ماته دعا وکړه. د الله پیغمبر ته دا دعا وکړله زادکم الله تقوا، الله دې دا تقوا او پرهیزګاري ستا په لاره کې ملګري کړي. وغفر ذنبه، او الله دې ګناهونه بخشش کا، الله دې تا ته معافي وکړي. او بیا ورته دا دعا وکړله ویسر لک حیث ما کنت، او په کوم ځای کې چې ته وي هر چیرې چې د خیر لارې دې الله سبحانه وتعالی تا ته اساني کړي. نو مسافر ته په دې الفاظو سره دعا کول، په دې الفاظو سره هغه رخصتول، دا آداب دي. دا څوم ادب شو؟ 14م ادب. 14م ادب د سفر هغه دا دی چې د لارې حق ادا کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو سفر شروع کوئ نو د لارې حق ادا کوئ. د لارې حق ادا کول څه شی دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وغض البصر، د خپل نظر حفاظت کوه په لاره باندې. او بیا فرمایي وکف الاذى، چاله تکلیف ورنه کې په لاره باندې، ستا د لاسه چاته تکلیف ونه رسیږي. بې ځایه شیان مار کوه، په هغه ځای کې نور ډېر مشکلاتونه چې انسان یې جوړولی شي د موټر د هارن په ذریعه وغیره وغیره، چاله تکلیف مو ورکوه. وکف الاذى، بل د لارې حق دا دی چې ورد السلام، د سلام جواب ورکوه، امر بالمعروف کوه، یعنې په نیکۍ باندې خلکو ته نیکۍ طرف ته دعوت ورکوه، نیکې خبرې کوه. ونهى عن المنکر بالحکمة والموعظة الحسنه، او که څوک د بدو کې مبتلا ولیده نو هغه په حکمت او په نصیحت حسنه سره هغه له دعوت ورکوه. دا د لارې آداب دي. 15م ادب د سفر هغه دا دی لا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تصحب الملائکه رفقا. د الله پیغمبر فرمایي چې په دې سفر کې داسې شیان د ځان سره مه یوځای کوئ چې د هغې په وجه ته د خیر ملایکو نه، د رحمت د ملایکو نه او د برکت ملایکو نه محروم شي. لکه چې یوځای کول، 2 کسان هغه غیبت شروع کړي یا د خلکو په باره کې خبرې کول او بدګماني وغیره، او په دې شیانو باندې د خپل سفر لنډوي. یا میوزیک او موسیقي دا په دې لاره باندې چالان کې او دی رواني.
نو بیا به تا سره د خیر ملایکې د رحمت او د رحمت ملایکو نه به انسان محروم وي. دا 15 ادب دی. 14 ادب د سفر دا دی چې د فرایضو اهتمام کول. فرض چې دي د فرایضو اهتمام کول. د فرایضو اهتمام څنګه دي؟ 4-5 کس یو په سفر کې دي، یا 2 کسان دي، 3 کسان دي. یو کس اذان وکړي، بل کس اقامت وکړي، او بل کس د قصر جماعت ورکړي، مسافرانه منځ وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي 14 ادب دا دی چې هغه د فرایضو اهتمام کول. 15 ادب د دې سفر دا دی چې کله ستا حاجت پوره شي نو د حاجت نه بعد فورا واپس کېدل، په تعجیل سره بیرته کور ته راتلل. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. او په دې کې دا هم دی چې د راتلو نه مخکې خپل اهل له خبر ورکول چې زه راځم کور ته. بعضې خلک د سنت نه خلاف کار کوي، او د سنت نه خلاف کار څه شی دی چې هغه سرپرایز ورکوي. سرپرایز باندې مه راځئ کور ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړې ده چې ته په سرپرایز باندې خپل کور ته راځې، بلکې یو ناڅاپي کور ته راتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه سخته منع کړې ده چې بلکې خپل اهل له خبر ورکړه چې ستا په راتلو باندې هغه اهتمام وکړي. دا 15 ادب د سفر دی چې کار د خلاص شو زر راتلل او سرپرایز نه ورکول او خپل اهل له خبر ورکول. 18 ادب د دې سفر هغه دا دی چې کله د سفر خلاص شو کور ته راغی نو د کور نه مخکې مسجد ته تلل، 2 رکعاته مونځ ادا کول، بیا خپل کور ته داخلېدل. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه وه چې هغه به د سفر نه راغی نو مسجد ته به لاړې، 2 رکعاته مونځ به ادا کړه، نو بیا به مسجد ته لاړې. نو دا تقریبا 18 آداب مونږ ذکر کړل، زر ذکر کړل چې انشاء الله تعالی تاسو په ذهن کې به ناست وي. دا تمام تعلیمات رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د امت ته بیان کړي دي. مقصد دا دی چې زما عزتمندو دا زندگی هم یو سفر دی. څنګه چې په یو معمولی سفر، په یو ادنا سفر باندې اسلام دومره تاکید کړی دی، دومره تعلیمات دي، دومره سنت دي د سفر طریقې تیرولو، په سنت طریقه باندې سفر کول. دغه شان دا زندگی هم یو سفر دی. په دې زندگی کې چې کوم دي څه آداب دي او د هغې مطابق د هغه آداب مطابق د خپل د زندگی سفر تیرول او د الله سره تعلق جوړول پکار دي. که انسان چرته په دغه شرعي آدابو سره سفر شروع کړي نو ستاره سفر به په عبادت کې حساب شي. او که چېرې دغه شرعي آداب موږ تاسو ته معلوم نه وي نو بیا به څه کوو؟ بیا خو تاسو ته معلومات دی که نه چې چاته دا آداب نه معلوم، نو بیا مسافر سره څه کوي؟ بیا ورته قرآن ونیسي او د هغې لاندې ځي او راځي، د قرآن لاندې مسافر ځي او راځي. او یا څه کوي؟ مسافر پسې اوبه واخلي او اوبه ورپسې شیندي. بیا به دا بدعات کوو، بیا به هغه کارونه کوو چې اسلام کې نه وي، بلکې د سفر دغه تعلیمات دي، دغه آداب دي کوم چې موږ بیان کړل. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تعلیمات موږ تاسو ته راښودلي، په دې باندې عمل کول. ان شاء الله تعالی د سفر دویمه برخه چې ان شاء الله د هغې مسایل او بعضې احکام به آینده جمعه ان شاء الله تعالی بیان کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله تعالی سبا د خیر سره د اولادونو مکتب شروع کیږي، نو دوستانو نه خواهش کوو چې خپل اولادونه هغه سبا د خیر سره مکتب ته راولي او